د کلام لپاره بلنه ورکوم غلام شیر ثاقب صاحب ته چې هغه راشي او زموږ سره خپل کلام شریکي. غلام شیر ثاقب. ډېره مننه صادق امین صاحب. د کلام نه مخکې د غزل یو څو شعرونه. غم کا سولم هیشي سړی وځپي، غم کا سولم هیشي سړی وځپي، ګرانې ورځې شپې شي سړی وځپي، او توان به د مزل پچا کې څومره وي، توان به د مزل پچا کې څومره وي، لارې چې اوږدې شي سړی وځپي، او هره خندا خوند کړي د اشنا مې خو مجبور صاحب، هره ادا خوند کړي د اشنا مې خو، زلفې چې خورې شي سړی وځپي. مننه جي. هره ادا خوند کړي د اشنا مې خو، زلفې چې خورې شي سړی وځپي، او خور ضرور په تیر کې سزاوار کړي، خور ضرور په تیر کې سزاوار کړي، پریکړه د جرګې شي سړی وځپي. د غزل مطلع عرض ده چې د ژوند د حسرتونو سړی تنګ شي، چې د ژوند د حسرتونو سړی تنګ شي، د پتنګ غوندې لمبو سره په جنګ شي، چې د ژوند د حسرتونو سړی تنګ شي، د پتنګ غوندې لمبو سره په جنګ شي، او اپتونه بلاګانې ترېنه تښتي، اپتونه بلاګانې ترېنه تښتي، په دعا د مشرانو چې څوک رنګ شي. مننه جی. او ستا په یاد یم مدهوشه ستا په در کې، ستا په یاد یم مدهوشه ستا په در کې، خو نشه دي نه د میو نه د بنګ شي. مننه جی. ستا په یاد یم مدهوشه ستا په در کې، خو نشه دي نه د میو نه د بنګ شي، او د واعظ نصیحت هلته بېمعنی وي، د واعظ نصیحت هلته بېمعنی وي، چې د فهم په مخ پروت د جهل زنګ شي. د واعظ نصیحت هلته بېمعنی وي، چې د فهم په مخ پروت د جهل زنګ شي. او شاهي صاحب شعر دی چې د باطل مزاحمت په نصیب کړه، د باطل مزاحمت په نصیب کړه، چې د ځوان وینه مې کله په غورځنګ شي. د باطل مزاحمت په نصیب کړه، چې د ځوان وینه مې کله په غورځنګ شي، او په ښایستې د خوبانو سړی نه ځي، په ښایستې د خوبانو سړی نه ځي، خو په خوی او په خصلت کې سړی دنګ شي. مننه جی. په ښایستې د خوبانو سړی نه ځي، خو په خوی او په خصلت کې سړی دنګ شي، او شتمني که د دنیا یې په نصیب شوه، مقصد چې شتمني که د دنیا یې په نصیب شوه، د ثاقب به بیا په هر ښکلي قلنګ شي. ډېر مننه.